بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ او د خپل د کورنۍ ترڅنګ سلامت پاتې شئ. د تاسو د کورونو ښوونکی زینب حمیدي بیا هم د تاسو په چوپړ کې دلته حاضره ده او تاسو ته ښه راغلاست وایي. د تاسو د ټولګي څلورم ټولګی ریاضی مضمون پښتو ژبې کې چې بیا هم د تاسو دریم لوست دی، شپږم مخ او د عنوان نوم مو په عمودي او افقي ډول د اعدادو جمع کول دي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو په خپل تیر لوست کې دا ولوستل چې موږ څه رقم کولی شو چې څو رقمي اعداد په عمودي ډول باندې جمع کړو، هغه ولولو او په کومه طریقه یې کولی شو چې هغه ولیکو. نو نن درس کې موږ دا لولو چې تاسو یې څنګه کولی شئ چې اعداد په افقي ډول باندې یو د بل سره جمع کړئ. یعنی په افقي ډول د اعدادو جمع کول د تاسو د نننی لوست دی. هیله ده چې تاسو به د خپل درسونه هم په ښه توګه باندې کار کړي وي او هیڅ ستونزه به پکې نه لرئ. که کوم سوال یا مشکل د تاسو لپاره خلق شوی وي نو تاسو به انشاءالله چې په دې درس تر پایه پورې هغه سوالونه هم په خپله جواب کړئ او هیڅ مشکل یا بله ستونزه به پکې نه وي. ګرانو زده کوونکو، څه رقم چې موږ تاسو ته وویل چې موږ د نن لوست افقي ډول باندې د اعدادو جمع کول زده کوو او دلته هم د هغې د لا نور تمرین دپاره ما تاسو ته څنګه چې یادونه وکړه چې که چیرته تاسو په خپلو اعدادو کې یا په لوستو، په لیک یا په راټولولو کې ستونزه لرئ نو کولی شئ چې د چوت په وسیله باندې، د مریو په وسیلې باندې یا هم د لا نور زیات مواد چې تاسو په چاپیریال کې یا شاوخواته وجود لري او د هغې په مرسته باندې د خپل لوستونه مخته یوسئ. څه رقم چې بیا هم زه دلته د ځانه سره مرۍ لرم، چوت لرم. که چیرته تاسو چوت نشته د تاسو سره په کورونو کې، کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې ډېر منظمه شکل باندې د یو دانه چوت رسم کړئ، د خطکش په واسطې باندې په هغې کې کرښې او هر کرښې ته د مرتبې نوم ورکړئ. څنګه چې ما دلته کړي دي، لکه یو چوت دی د ما سره، ما هغې کې د یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز او سل زریزو مراتب مشخص کړي دي تاسو لپاره. نو تاسو یې کولی شئ چې بیا هم په همدغه ډول باندې په خپلو کتابچو کې دغه سوالونه کار کړئ یا هم زده کړئ یا د ارقامو لوستل باندې پوه شئ. راځو د نن ورځې د خپل لومړی سوال ته. که چیرته بیا هم دلته ماته وویل شي چې موږ دلته سوال لرو چې 1000 شپږ پنځوس او 2249. ګرانو زده کوونکو، موږ دغه درس په تیرني لوست کې ولوستل چې په افقي ډول څنګه، یعنې یو د بل د پاسه یې څنګه راټولوو، څنګه یې لیکو. څه رقم چې موږ وویل که چیرته موږ د خپل د اعدادو مراتب وغواړو چې وپېژنو نو موږ د خپل لیکل د ښي لاس نه شروع کوو او چې چیرې موږ دغه وغواړو چې د موږ اعداد یو د بل تر لاندې، یعنې چې موږ د اعدادو شمېر چې څومره هم لوی وي، که چیرته موږ د دغه د طبقه بندیو په اساس باندې خپل لوست د خپل اعداد ولیکو نو په لوست کې موږ هیڅ رقم ستونزې سره نه مخ کیږو. د ما لومړنی عدد دلته دی 2150. ګورئ ګرانو زده کوونکو، څه رقم چې ما د کیڼ لاس نه دا ولیکل خو ما د طبقه بندي په اساس ونه لیکل. که چیرته زه دغه وګورم چې په یو جدول کې رسم کړم یا په خپل چوت کې په طبقو یې وشمېرم نو زه د خپل شمېرل د یویز عدد نه شروع کوم. څه رقم چې په جمع کې که زه چیرته د خپل دویم جز لیکم نو د یویز نه یې شروع کوم. که چیرته موږ په افقي کې یعنې په بر کې موږ دغه عدد یو د بل سره حساب کړو یا یې راټول کړو، یعنې دغه 2150 جمع د 2249 سره راټول کړو. موږ وایو ګرانو زده کوونکو چې دغه طریقه چې موږ پکې خپل سوال حلوو یعنې یو د بل پر څنګ یې لیکو، موږ دې ته وایو چې افقي طریقه. کومه طریقه؟ افقي طریقې باندې د اعدادو جمع کول.
افقي طریقه د اعدادو جمع کول. اوس به مونږ ته دلته سوال پیښ شي او مونږ ته به دلته ځان سره سوال خلق شي. ښه اوس شاید مونږ دې کې ونه پېژندلی سو چې مونږ یویز کوم یو دی، لسیز کوم دی، یا کوم عدد د کوم سره مونږ باید راټول کړو. یعنې که چېرته زه ووایم چې زه شپږ د لومړني عدد 2 د دویمیني عدد سره راټولم، دا به غلطه وي. ولې به دا غلطه وي؟ شپږ دلته لومړنی جز کې یویز کې دی، 2 دلته په دویم جز کې په سلیز کې دي. نو مونږ وویل ګرانو زده کوونکو چې مونږ نشو کولی یویز د لسیزو سره یا زریز د لسیزو سره ټول کړو. یویز به د یویزو سره ټولیږي، لسیز د لسیزو سره، سلیز د سلیزو سره او زریز د زریزي خانې سره ټولیږي. مونږ ویلی شو چې دغه عدد د جمع لومړی جز دی، دا عدد د جمع دویم جز دی او د دغې 2 اعدادو په راټولولو چې موږ کوم عدد لاسته راوړو هغې ته موږ وایو د جمع حاصل. که چېرته موږ یویز د یویز سره ټول کړو، اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ دلته وایو چې شپږ د 9 سره هم راټول کړو. ما وویل چې موږ په مختلفو طریقو کولی شو چې موږ دغه اعداد یو د بل سره څه رقم ټول کړو. ما ویل چې موږ د ګوتو په شمیر باندې هم کولی شو دا عدد لاسته راوړو، د چوت په استفادې هم کولی شو، او که چېرته موږ چوت د ځانه سره نه لرو نو په کرښو یې هم کولی شو. خو په جمع کې به د موږ حاصل یا ځواب یو وي چې په هره طریقه یې لاسته راوړو. زه غواړم چې دغه طریقه د چوت په وسیلې باندې لاسته راوړم، یعنې د موږ لومړنی عدد د شپږ. ما ته پکار دی چې زه دلته بدون له دې چې دغه یویزو خانه څه وکړم په نظر کې ونیسم، یعنې زه باید په یویزو خانې کې څه واچوم؟ شپږ مرۍ واچوم. آیا تاسې د ما سره یو ځای شمېرئ؟ آفرین. 1 2 3 4 5 شپږ. د مونږ د یویزو طریقه دلته یا د یویزو خانه لومړی جز شپږ دی، د یویزو خانه یا مرتبه لومړی دویم جز کې 9 دی. نو زه باید 9 نورې مرۍ هم په دغې یویزې خانې کې راټولې کړم. څه رقم؟ یعنې 1 2. ګرانو زده کوونکو، ما 2 مختلف رنګونه ځکه انتخاب کړل تر څو چې د دواړو جزونو په اعدادو باندې پوه شو چې دواړه د یویزو خانې لومړی جز کې څو عدده دي او دویم جز کې څو عدده دي. نو تاسو یې امید چې د ما سره لولئ. څنګه مو چې لوستي 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9. اوس موږ ته په ډېره ښه توګه باندې دا معلوم شول. لومړی جز یویز عدد څو دی؟ شپږ. لومړی جز یویز، دویم جز یویز عدد څو دی؟ 9. شپږ چې د 9 سره ټول شي څو کېږي؟ اوس به موږ دا ټول یو ځای شمېرو. 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10 11 12 14 14 15. یعنې 9 چې د شپږو سره یو ځای شي څو کېږي؟ 15. ګرانو زده کوونکو، دلته باید د مونږ پام وي چې مونږ نشو کولی دغه 15 یعنې مستقیما ولیکو. ولې؟ د مونږ د جمع طریقه یا د جمع عملیات تر اوسه مکمله نه ده. نو زه دغه لسیز چې کوم ماته لاسته راغلل نو هغه به زه دلته د لسیزو سره ټول کړم. اوس مونږ لرو په دویم اول جز کې لسیز 15 او 4 یعنې 15 جمع 4. بیا هم مونږ کولی شو چې په همدې رقم باندې څه وکړو، یعنې یو دفعه 15 مرۍ واچوو، بیا یې بل ځل هم څو مرۍ کړو؟ 4 مرۍ نورې واچوو. نو دا ټول په کل کې 9 مرۍ کېږي. 9 مرۍ خو یو مونږ حاصل لرو چې کله حاصل ورسره ټول کړو نو د مونږ حاصل دلته کېږي
5 جمع 4 9 9 جمع 1 10. 10 یو عدد دی چې د 2 رقمونو جوړ شوی دی، یویز او لسیز. موږ بیا هم یویز یې لیکو او لسیز یې راټولوو. سلیزو خانه کې دلته 1 جمع 2 3 کېږي. 3 یو دلته حاصل لرو. 3 جمع 1 4. سلیز مو د سلیز سره ټول کړل، د حاصل جمع په ځای کې د سلیزو په مرتبې کې لیکو. څو شول؟ 1 جمع 2 3. 3 یو مو حاصل درلود 4. بیا هم زریز به د زریزو سره ټولوو او د زریزو په خانه کې به یې لیکو. خو زه غواړم چې دا ځل د کرښو په کومک سره حل کړم. یعنې د ما لومړنی عدد دی 1 1 2 3 4 5 6 7. بل عدد د ما څو دی؟ 2. اوس 1 2 3 4 5 6 7 9. یعنې مو چې کله د 2 سره ټول کړل څو شول؟ 9. زریز مې د زریز سره ټول کړل، جمع مې کړل، د زریزو په خانه کې د حاصل جمع په ځای کې لیکم. اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو، افقي طریقه کې مونږ د اعدادو جمع کول زده کړل. دلته مو وویل چې 2150 د 2249 سره ټولیږي او حاصل یې څو کېږي؟ 9415. یعنې دغه قسمت ته مونږ څه وایو؟ د جمع حاصل. څه ورته وایو؟ د جمع حاصل. اوس چې څنګه تاسو پوه شوئ که چیرته مونږ همدغه سوال په عمودي طریقه هم حل کړو، مونږ په ځواب کې هیڅ تغییر نه راځي. راځئ چې امتحان یې کړو. مونږ وویل چې 2150 جمع کوو د 2249 سره. 6 جمع 9. آفرین، حتما اوس تاسو کولی شئ چې داسې د کرښو په واسطه باندې په خپلو کتابچو کې وشمېرئ. نو حتما جواب یې څو دی؟ 15. موږ ویل چې یویز یې لیکو او لسیز یې دلته راټولوو. بیا هم 15 جمع 4 څو شول؟ 9. 9 جمع 1 10. 10 یو عدد دی چې 2 رقمي دی، یعنې اول رقم یې لیکو، یویز یې لیکو او لسیز یې بیا هم دلته راټولوو. 1 جمع 2 3. 3 جمع 1 4. 9 جمع 2 یعنې زریز مو د زریز سره ټولوم، د زریزو په خانه کې لیکم. 9 جمع 2 9. ومو لیدل ګرانو زده کوونکو؟ په عمودي ډول مې ټول کړل، په افقي ډول مې ټول کړل، خو په ځواب کې هیڅ کوم تغییر را نغلی. ما په افقي ډول باندې دغه اعداد جمع کړل، نو ماته یې ځواب 9415 راکړل. په عمودي ډول مې ما دلته حل کړل همدغه سوالونه، نو دا مونږ ته څه شی شول؟ بیا یې هم 9415 جواب راکړه. یعنې په جمع طریقې کې یا د جمع په عملیه کې که مونږ دغه اعداد په افقي ډول یا په عمودي ډول باندې څه کړو؟ جمع کړو، نو د مونږ په ځواب کې هیڅ کوم تغییر نه راولي. نو مونږ یې ډېر ښه کولی شو چې دغه سوالونه حل کړو. ګرانو زده کوونکو، تاسو د کورنۍ دندې په هکلې باندې تاسو کولی شئ چې لا ډېر مثالونه د ځان سره وکاروئ او دغه مثالونه چې زه دلته تاسو ته لیکمه تاسو په خپلو کتابچو کې کار کړئ. د تاسو لومړی سوال به وي چې 1895 او 9600. یعنې دا به تاسو څه کوئ؟ په افقي ډول باندې ټولوئ. د کورنۍ دنده مو دا زه به دلته ولیکم چې د تاسو نه اشتباه ونه سي. تاسو یې کولی شئ همدا اوس مهال هم د ځانو سره په کتابچه کې دغه سوالونه نوټ کړئ، دا سوالونه حل کړئ او په بله برنامه کې به زه دغه سوالونه تاسو نه پوښتنه کوم او بیا به یې هم ځوابونه ګورو. د تاسو دویم جز یا ب جز څه شی دی؟ چې 101 او 651. جیم یا دریم جز 8741 او 9421. تاسو دال یا څلورم جز دی
څلورم جز تاسو څه کیدای شي ووایم چې 400 او 1500. تاسو به دغه سوالونه په افقي او عمودي په دواړو ډول باندې حل کړئ او بیا به هم ځوابونه د ځان سره نوٹ کړئ چې په راتلونکي برخه کې د دې برنامې د دې لوست زه به د تاسو نه سوالونه پوښتنه کوم. انشاءالله تاسو په کتابچو کې حل کړي وي او بیا به وګورو چې آیا د تاسو ځوابونه او د ما ځوابونه یو څه دي او که نه دي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې د ننني لوست مو په ښه ډول باندې زده کړي وي او په خپلو کتابچو کې مو مثالونه د ما سره یو ځای کار کړي وي. تر بلې برنامې پورې په پاک الله سپارم. جوړ او روغ و سلامت اوسئ. خدای پامان او ښه وخت.